موږک او تلک. یو وخت د بزګر په کور کې موږک اوسېده. بزګر غوښتل تر څو موږک ونیسي نو د موږک لپاره یې تلک راوړ. موږک چې تلک ولید سمدستي لاړ او کوتره یې خبره کړه. کوترې وویل زما مالک ډېر ښه سړی دی، دا خو ستا مسله ده، زه یې څه کوم؟ موږک ناهیلی لاړ او چرګ ته یې وویل. چرګ پرې وخندل چې ما ته خو ډېره ښه ډوډۍ راکوي، تلک خو یې ستا د مرګ لپاره راوړی دی، زه پکې کار نه لرم. موږک لاړ او وزه یې خبره کړه چې بزګر تلک راوړ. وزې هم پرې وخندل چې ما خو ډېره ښه ساتي او تلک خو یې زما لپاره نه دی راوړی بلکې ستا د مرګ لپاره یې راوړی دی، زه یې څه کوم؟ موږک چې مایوسه شو نو د بزګر له کور څخه لاړ. ماښام ناوخته مار راغی او تلک ونیو. د بزګر ښځه د تلک خواته روانه وه او تلک یې کته. د تیاره په وجه یې مار ونه لیده او مار د بزګر ښځه وچیچله. بزګر ښځه ډاکټر ته بوتله. ډاکټر ورته د ښه صحت لپاره د کوترې ښوروا ورته وویل. کوتره حلاله شوه او ښځې وخوړه. د بزګر خپلوان د پوښتنې لپاره راغلل او بزګر چرګ ورته حلال کړ. له یو څه وخت وروسته د بزګر ښځه وفاته شوه. بزګر د فاتحې لپاره وزه هم حلاله کړه، په داسې حال کې چې موږک ډېر لرې تللی و او دا درې واړه قرباني شول. ماهي اوبو ته وویل بېله تا مړ کېږم. اوبه د ازمایښت په خاطر ترې لاړې، خو کله چې بیرته راوګرځېدې ګورې چې د ماهي زړه چاودلی و او مړ پروت دی. عبرت: د پښتون مثال هم همدا ډول دی چې زما مسله نه ده، د پلانکي مسله ده، پلانکی نفر مري او د پلانکي عزت لیلامیږي، زه یې څه کوم؟ خو په اخر کې هره طبقه پکې متاثره شي او زیان وویني.